د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د سترې محکمې د قضایي تفتیش عمومي ریاست مسلکي غړو د لوګر ولایت له محاکمو او مرکزی زندان څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 14 مریض کال د 2 میاشتې تر 3 نیټې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 23,390 سوالګر راټول شوي او دا لړۍ دوام لري. د افغاني سرې میاشتې له لوري بغلان ولایت پولخمري او بغلان جدید ولسوالۍ اړوند مختلفو کلیو کې 24 یخ ځپلو وګړو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي امریکا د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه له خپلو متحدینو سره سلا مشورې پیل کړي دي. مالیې وزارت وایي د هیواد په ګمرکونو کې د 1 کیلو موټرو د اسنادو طی مراحلو کې اسانتیا رامنځته شوې ده. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم د دینی جامعاتو او تخصصاتو عمومي ریاست له کارکونکو سره لیدنه وکړه. عدلی وزارت وایي ننګرهار او کاپیسا ولایتونو کې کابو 6500 جریبه امارتي ځمکه تثبیت شوه. کابل ښاروالۍ لخوا په 15 ناحیه کې د نښلونکو سړکونو د جوړېدو چارې روانې دي. د افغانستان بانک وایي د چهارشنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونه امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول پلورو. د کور او ښار جوړولو وزارت محترم سرپرست شیخ حمدالله نعماني په مشرۍ د یو شمېر وزارتونو او ادارو ترمنځ د همغږۍ او تنظیم ناسته وشوه چې څنګه کېدای شي له اوبو څخه سالمه او اغیزمنه ګټه پورته شي.